الرحمن الرحيم ربنا يسر علينا هذا الكتاب ولا تعسر علينا هذا الكتاب وتممه لنا بالخير يا فتاح وبك نستعين. ربنا يسر علينا هذا الكتاب ولا تعسر علينا هذا الكتاب وتممه لنا بالخير يا فتاح وبك نستعين. ربنا يسر علينا هذا الكتاب ولا تعسر علينا هذا الكتاب وتممه لنا بالخير يا فتاح وبك نستعين. سبحانك اللهم إنا نحمدك بآلائك ونشكرك بنعمائك لك الحمد والمنة إنك فاتر الملك والملكوت ومنك السبيل إلى الجبروت واللاهوت ومنك البداية وإليك النهاية وأنت بكل شيء عليم. يسبح لك ما في السماوات والأرض وأنت العزيز الحكيم. ومن يشكرك فإنما لنفسه ومن يكفر فعليه إنك غني حميد. أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك لا شريك لك. أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك. د دې کتاب نوم د مصنف هغه خپل نوم دی. مصنف خپل نوم په خپل کتاب باندې خي قاضي محمد مبارک. متن خود دې سلم دی خو تاسو ته پته را د سلم د مصنف نوم محب الله ده او د پلار نوم یې عبدالشکور ده. د قاضي متن هغه سلم ده نو د متن نوم محب الله ده او د پلار نوم یې عبدالشکور ده او د هندستان د بهار دی. بهار په هندستان کې یو ځای نوم ده او په 1919 کې وفات شوی. پوه شوي دا متن دی او شارح هغه دغه خپل نوم مبارک ده. د شارح خپل نوم مبارک دی. مبارک قاضي دی نو ځکه قاضي مبارک ورته وي او د پلار نوم یې محمد دائم علي ادهمي. محمد دائم دوام نه ده. محمد دائم علي ادهمي زبش ان شاء الله. محمد دائم علي ادهمي دا د قاضي د پلار نوم ده او دام د هندستان دی او په 1963 هجری قمری کال کې وفات شوی. سنه ولادت معلومه نه ده. سنه وفات 1963 هجری قمری کال کې وفات شو. په دې باندې رسید ان شاء الله. نو تاسو خو د قاضي او طالبان تاسو دا ضرورت نه دی خو زه به وایو دی یو کتاب کې به وای نور کې بیا نه وایو. موضوع څه ته وای تعریف څه ته وای امدی کې وای نور کې بیا نه وای. ګوره هر شارع فی العلم نرا معرفت د امور ثلاثه ضروری دی. تعریف د علم، موضوع د علم او غرض او غایه د علم. ولی ځکه که تعریف ونه پیژندل شي نو بیا طلب د مجهول مطلق راځي او طلب د مجهول مطلق دا عبث دی کنه. او که غرض د علم ونه پیژندل شي نو بیا شروع چې راکنه دا عبث ګرځي. شروع په دې علم کې ولته چې یو کار کوي خو یو غرض خو بل لري کنه. نو که غرض ته معلوم نه نو هغه کار ته بیا خلک څه وي عبث وي. او موضوع د علم کونه پیژندل شي نو بیا امتیاز او فرق د علم مشروع فيه ناراضي د غیر مشروع فيه نه. د علم مشروع فيه چې تا په کې شروع کړي دا غي امتیاز چې د بل علم ناراضي نو هغه په اعتبار د چا سره راځي د موضوع سره راځي. ولی ځکه امتیاز د علوم په اعتبار د موضوع سره وي. دا چې علم نحو بیل علم ده ولی موضوع بیل ده. دا چې علم منطق بیل علم ده موضوع بیل ده. دا چې علم اصول فقه بیل علم ده موضوع بیل ده. تعریف څه ته وایي، موضوع څه ته وایي، غرض او غایت څه ته وایي. تعریف د شی څه ته وایي؟ ما یبین حقیقت الشیء. تعریف د شی څه ته وایي؟ ما یبین حقیقت الشیء. تعریف د شی هغه شی دا چې د دې شی حقیقت بیانې، لکه حیوان ناطق دا د انسان تعریف دی. ولی ځکه حیوان ناطق دا د انسان حقیقت دی کنه.
انسان شی دی حقیقت دی ما یبین حقیقت شی ما یبین حقیقت الشی او کما یبین ماهیت الشی یو شی دی ښا د ماهیت او د حقیقت ترمن فرق شته که نشته په دې کې دوه اصطلاح دي څو اصطلاح دي یو اصطلاح دا ده چې د حقیقت او د ماهیت ترمن ترادف دی د حقیقت او د ماهیت ترمن څه ده ترادف دی ترادف نو چې د حقیقت او د ماهیت ترمن ترادف شو نو ترادف څه ته وایي اتحاد فی المفهوم ته کنه نو دا معنی چې د حقیقت او د ماهیت مفهوم به یو وي نو د حقیقت او د ماهیت مفهوم څه شی ده ما به الشیء هو ما به الشیء ما به الشیء هو ما موصوله ده او دا به کې با سببیه ده او دا الشیء چې دا مبتدا ده او دا اول ضمیر چې دا ضمیر فصل ده او دویم ضمیر دا ضمیر خبر ده خدا شیء حقیقت او ماهیت کې یو اصطلاح ده چې د حقیقت او د ماهیت ترمن شی رشابه سي ترادف ده ترادف څه ته وایي اتحاد فی المفهوم ته ترادف څه ته وایي اتحاد فی المفهوم ته خلو چې ترادف وایي اتحاد فی المفهوم ته نو اوس د حقیقت او د ماهیت مفهوم څه شی دی نو د حقیقت او د ماهیت مفهوم ما به الشیء هو ما چې نه کنه دا موصوله با سببیه الشیء دا مبتدا او دا هو کی ضمیر اول دا ضمیر فصل او دا دویم ضمیر دی خبر نو د شی حقیقت د شی ما هغه شی ده به چې په سبب د دې ما سره الشیء دغه شی هو دغه شی ده مثال کې تطبیق وکوي خپويږي حیوان ناطق دا د انسان حقیقت او ماهیت ته ولی ځکه دغه حیوان ناطق ما هغه شی ده به چې په سبب د دې ما سره په سبب د دې حیوان ناطق سره الشیء دا انسان هو دا انسان ده راول ضمیر خو ضمیر فصل لیکن ما درته ویلې نه ښه په سبب د دې حیوان ناطق سره دا انسان ده که حیوان ناطق نه وای نو بیا به حمل د انسان په انسان باندې نه کېده دې باندې پوښ ان شاء الله یا د څه تعبیر وکوه بل تعبیر وکوه هر تعبیر دې چیز ده شو حقیقت د شی هغه شی ده چې هغه مفید د حمل اولی وي دا څه وایي حمل اولی څه ته وایي حمل د شی په خپل نفس باندې کنه حمل د شی حمل اولی پیژنې حمل د شی الانسان و انسانون دا حمل د انسان په الانسانو باندې دا کوم حمل ده حمل اولی نشابه سي نو حقیقت د شی ما هغه شی ده چې هغه مفید د حمل نو که حیوان ناطق نه وای نو بیا به حمل د انسان په انسان باندې نه کېده دا چې موږ دا خبره کوو الانسان و انسانون انسان دا ولی او حیوان ناطق دی کنه ایمان پوښ نو حقیقت د شی هغه شی ده چې هغه مفید د حمل اولی وي هغه مفید ده یا حقیقت د شی ما به شیء هو ما به شیء هو باندې خو پوښ ان شاء الله دا هو چې ده کنه دا اول ضمیر فصل لګ ورخه دا اول ضمیر فصل لګ نو بهرحال حقیقت او ماهیت کې یو اصطلاح ده چې د دوه ترمن ترادف ده همدغه ما به شیء هو دا حقیقت د شیم ده او دا ماهیت د شیم ده او ترادف خو پیژنې کنه ترادف څه ته وایي اتحاد فی المفهوم ده دویمه اصطلاح ده چې نه د حقیقت او د ماهیت ترمن مساوات ده ترادف نه ده د حقیقت او د ماهیت ترمن شی مساوات ده مساوات څه ته وایي اتحاد فی الصدق ته مساوات څه ته وایي شابسي اتحاد فی الصدق دی دو شیان په صدق کې سره متحد وي یعنی دا چې په چا باندې صادقيږي دا مر باندې صادقيږي دا چې په چا باندې صادقيږي دا مر باندې صادقيږي خو مفهوم به یو نوي لکه دا شاعرم دی ناطقم دی او دا شاعرم دی ناطقم دی نو د شاعر او د ناطق ترمن اتحاد فی الصدق شته خو اتحاد فی المفهوم نشته مساوات دی پیجن ان شاء الله ترادف دې مو پیجندوي ترادف او اتحاد فی المفهوم ته مساوات او اتحاد فی الصدق دا بیا بیل خبره ده چې دا مساوات د دې ترادف سره لازم دی ګوره یعنی د کوم دوه شیانو ترمن چې اتحاد فی المفهومی دا غو دوه شیانو ترمن به اتحاد فی الصدق همي نو دا مساوات دا لازم دی د چا سره شاده د ترادف سره البته ترادف چې بیا لازم نه دی د چا سره مساوات به وی ترادف به نه وی لکه شاعرم دی ناطقم دی مساوات شته او بیا ترادف نشته او په مساوات په جنرال ان شاء الله
ترادف مو پیژندل شو، د دواړو ترمن هغه علاقه مو پیژندل شو. او دویمه اصطلاح په حقیقت او ماهیت کې دا ده چې د حقیقت او د ماهیت ترمن ترادف نه بلکې مساوات دی. مساوات ولې مفهوم جدا جدا دی. څنګه مفهوم د حقیقت څه شی دی؟ ما به الشيء هو باعتبار تحققه. دا سوال ما به الشيء بیا تحقق وجود ته وایي. تحقق چاته وایي؟ او درې الفاظ دي دلته، یو هویت هم پکې اضافه کړه. هویت هم پکې اضافه کړه. نو حقیقت څه شی؟ ما به الشيء هو باعتبار تحققه. هویت ما به الشيء هو باعتبار تشخصه. تشخص تعین ته وایي. او ماهیت ما به الشيء هو مع قطع النظر عن ذلك. قطع نظر د تحقق او د چانه د دې تشخص او د کویږي ان شاء الله. نو ګوره درې شیان دي دا دویمه اصطلاح کې، یو ماهیت ته، بل حقیقت ده، بل هویت ته. د دې درې واړو ترمنه مساوات شته خو ترادف نشته. ولی مفهوم جدا جدا شو کنه. ما به الشيء هو باعتبار تحققه دا شی شابسي. ما به الشيء هو باعتبار تعينه دا شی هویت شو. او ما به الشيء هو مع قطع النظر عن ذلك، یعنی قطع نظر د دې تشخص او د دې تحقق نه دا شی شو. نو مفهوم جدا جدا شو کنه شو. اوس راشه همدغه حیوان ناطق نه دی، همدا ماهیت د انسان هم دی، دا هویت د انسان هم دی، او دا حقیقت د انسان هم ده. خو په اعتبار د وجود سره چې وجود لري نو څه ورته وایي؟ حقیقت. په اعتبار د تشخص سره تعین پکې شته که نشته، د نورو شیانو نه ممتاز دی که نه دی، نو چې ورته وایي؟ شابسي. او قطع نظر د دې تعین او قطع نظر د دې تحقق نه چې ورته وایي؟ ماهیت ورته وایي. نو په دویمه اصطلاح کې بیا د حقیقت او د ماهیت ترمن مساوات شته خو ترادف نشته. زبش ان شاء الله. نو تعریف څه ته وایي؟ شابسي تعریف د شی ما یبین حقیقت الشیء. او غرض او غایت څه ته وایي؟ غرض او غایه د شی ما فعل الشیء لاجله. ما فعل الشیء غرض د شی هغه شی وي چې دغه شی د د وجې نه کیږي. ته بازار ته ځي کتاب اخیستلو دپاره، نو ستا د دې بازار ته د تللو دا یو شی دی، دا یو فعل دی که نه؟ دا د څه لپاره کوې؟ د کتاب اخیستلو ده. نو دا کتاب اخیستل دا ستا د بازار ته د تګ غرض هم ده او چیه ده؟ غایه. په دې باندې پوهېږي انشاءالله. بیا د غرض او د غایې ترمن فرق وکوه. غرض خاص ته او غایه چیه ده؟ دا عامه ده. غرض خاص ته او غایه چیه ده؟ دا عامه دی. هغه اثر چې مرتب سي په فعل باندې، که باعث وي په فاعل باندې په صدور د فعل کې، دا هم غرض ده او هم چیه ده؟ غایه ده. او هغه اثر چې مرتب شي په فعل باندې خو باعث نه وي په فاعل باندې په صدور د فعل کې، نو دا بیا فقط غایه ده خو غرض نه ده. دې ځای نه لاړې بازار ته د کتاب اخیستلو دپاره، نو لاړې خو د کتاب اخیستلو دپاره، خو هلته د ملګري سره د ملاقات هم وشو. نو دا د ملګري سره ملاقات او د کتاب اخیستل دا دواړه آثار مرتبه على الذهاب الى الشهر دي، الى المدینه. په دې ورسېدي دا دواړه آثار مرتبه دي که نه دي؟ آثار مرتبه على شی نتیجه د دې شي ته وایي. هلکه دا اثر مرتب د دې شي دی. څه معنی؟ دا نتیجه د دې چا ده؟ پښتو کې ورته پایله وایي. مړه رادوګانې خو مو اورېدلي که نه؟ جمهوریت ښه وسره د پښتو لغت دا پایله مایله دا لغات یې ډېر استعمالول دی رادوګانو کې. پوه شو ورباندې ورسېدي هغه هر څه د خدای فضل دی ورک شو. اوس وګورئ، نو دغه بازار ته تګ دا یو فعل دی. هلته د کتاب اخیستل هم په دې مرتب شو، او هلته د ملګري سره ملاقات هم په دې باندې مرتب شو. خو باعث په تا باندې په صدور د دې مشي کې څه شی دی؟ د کتاب اخیستل دي. نو ځکه دا د کتاب اخیستل هم غرض ده او هم چیه ده؟ غایه ده. او دا د ملګري ملاقات غایه ده خو غرض په ایمان فرق باندې پوه شو. نو غرض خاص او غایه شي سر پاسیږي انشاءالله. بل هغه موضوع ده که نه؟ نو موضوع د علم څه ته وایي؟ موضوع د علم ما یبحث فيه عن عوارضه الذاتیه. موضوع د علم هغه شی دی
چې په دغه علم کې د دغه شی د عوارض ذاتیو نه بحث کیږي. د عوارض ذاتیو نه ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيه. موضوع د علم هغه شی ده چې په دغه علم کې د دغه شی د عوارض ذاتیو نه بحث کیږي. په دې باندې څه ها اوس راشي عوارض څه وي او بیا د ذاتیه څه وي. نګور عوارض د عارض جمع ده او عارض د شی وي خارج محمول علی شی ته. عارض د شی څه وي؟ خارج محموله. عارض د شی هغه شی وي چې د دې شی د حقیقت نه خو خارج وي خو ور باندې حمل کیږي. لکه زاحق ستا عارض ده، ستا د حقیقت نه خارج دی، ولی ستا حقیقت حیوان ناطق دی، زاحق پکې شته خو در باندې حمل کیږي. زه ویلی شم چې زید زاحق، زید زاحق. ویګل خیره عارض د شی څه ته وایي؟ خارج محمول علی شی ته. خارج محمول علی شی ته. او بیا دا په خپل کور کې دوه قسم دي. اولا یو عوارض ذاتیه دي او بل عوارض غریبه دي. دا بیا بل کتاب کې نه وایو، نور کتاب کې بیا نه وایو دا خبرې. همدلته زده کې صحیح ده، ځکه همدغه ملګري د نورو کتابونو دي پوه شو باندې. عوارض بیا په خپل کور کې دوه قسم دي. یو عوارض ذاتیه دي او بل عوارض غریبه دي. عوارض ذاتیه بیا په خپل کور کې درې قسم دي او عوارض غریبه بیا په خپل کور کې درې قسم دي. ویګل خیره عوارض ذاتیه څه ته وایي؟ عوارض ذاتیه تعریف اول کو بیا اقسام بینو. عوارض ذاتیه ما ثبتت للماهیه وتكون منسوبه الى الذات. عوارض ذاتیه د شی هغه شی دي چې هغه د دې شی ماهیت ته ثابتيږي او نسبت ذات د دې شی ته کیږي. نسبت چاته کیږي؟ ما ثبتت للماهیه وتكون منسوبه الى الذات. عوارض ذاتیه د شی هغه شی دی چې هغه ثابتي ماهیت د دې شی ته او نسبت چاته کیږي؟ ذات د دې شی ته کیږي. او دا بیا په خپل کور کې درې قسم دي. شابس اول قسم هغه دی چې عروض د دې عارض معروض ته بذات وي بغیر د واسطې نه. چې عروض د دې عارض معروض ته بذات وي بغیر د واسطې نه. لکه عروض د متعجب انسان ته بذات ته کنه. مونږ ویلې شو چې انسان متعجب ده، تعجب کوي کنه کوي. الک ولی متعجب ده؟ لانه انسان. ځکه چې ده نو د عروض د متعجب انسان ته واسطه پکې راغله، واسطه پکې راغله نو خو بذات شو کنه په دې ورسېږي. او دې ته ځکه عارض ذاتی وي دا ثابتيږي ماهیت د انسان ته، نسبت د متعجب ذات ته دي چاته کیږي. مړې ذات د انسان متعجب کېدلی سي که د افغانستاني او که د پاکستاني، بس چې ذات د انساني تعجب ورلره عارضي. پوه شو ورباندې چې ماهیت ته څنګه ثابت دي او څنګه نسبت کیږي ذات ته. پوه شو ورباندې. دویم قسم چې عروض د دې عارض معروض ته په واسطه د اعم ذاتی سره وي. څه معنی؟ یعنی عروض د دې عارض معروض ته بل واسطه وي، خدا واسطه چې دا به د معروض نه عام وي او د دې معروض لپاره به ذاتی وي، یعنی په حقیقت کې به داخل وي. ویګل خیره لکه عروض د متحرک بالاراده انسان ته په واسطه د حیوان سره. من د سی وایو الانسان متحرک بالاراده. انسان متحرک بالاراده ده، ارادي حرکت کوي کنه کوي. ولی لانه حیوان. ځکه چې دی او حیوان چې دی کنه اخو متحرک بالاراده وی کنه. ولی ځکه حیوان په مفهوم کې متحرک بالاراده شته کنه. متحرک بالاراده د حیوان د لپاره ذاتی دی. د حیوان مفهوم څه شي نه؟ جسم نام حساس متحرک بالاراده. نو دا متحرک بالاراده دا ذاتی د حیوان دی کنه نه؟ نو چې ذاتی د حیوان شو نو اوس بخامخه حیوان متحرک بالاراده وي. ولی ځکه تخلف په مابین د ذات او د ذاتی کې نه دی سي. حیوان ذات شو متحرک بالاراده شي شو. د ذات او د ذاتی ترمن تخلف راځي. د ذات او د ذاتی ترمن تخلف راځي. په دې باندې پوریږي. اوس که درته وایم چې ولی ناراضي نو بیا به درنه اصل خبره ورکه شي، خو ان شاء الله په قرار ټول خبره په یو وخت نه کوو. په دې ورسېږي. نو موږ دویم قسم د عوارض ذاتی او کوم یو دی چې عروض د عارض معروض ته واسطه د اعم ذاتی سره. څه معنی؟ عروض د عارض معروض ته بل واسطه وي، خدا واسطه د معروض نه چی وي؟ عام وي. او د دې معروض د لپاره به چی وي؟ اوس راشه اوس عروض د
متحرک بالاراده چې انسان ته کیږي په واسطه د حیوان سره کیږي نو اوس معروف څه شو انسان واسطه حیوان دا حیوان د انسان نه عام دی کنه او ذاتی دی کنه دی ولې د انسان په مفهوم کې حیوان شته کنه شته الانسان حیوان ټیک شو ان شاء الله دا دویم قسم د چا شو شابسي دریم قسم چې عروض د عارض معروض ته په واسطه د امر مساوي سره یعنی عروض د عارض معروض ته بل واسطه وي خو د واسطه او د دې معروض ترمن مساوات د واسطه او د معروض ترمن شي مساوات لکه عروض د ضاحك انسان ته په واسطه د متعجب سره موږ د سی وای الانسان ضاحك ولي لانه متعجب هو کنه انسان خندا کوي ولې کوي ځکه تعجب کوي کنه او خندام چې په ادراک د امر عجيبه سره کوي خندام په ادراک د چا سره کوي امر عجيبه سره اوس راشه معروض انسان دی واسطه متعجب ده او دغه متعجب او د انسان ترمن مساوات دی کنه دی په چا چې انسان صادقي کې په متعجب صادقي کنه په چا چې متعجب صادقي کې په انسان صادقي کنه نو دا درې قسمه د چا شابسي دا د عوارض ذاتي او شوي د دې نسبت کیږي دا ثابت دي ماهیت د انسان ته نسبت ذات د انسان ته کیږي دا سینا مړه چې انساني د تبزح عارضيږي چې انساني د تب تعجب عارضيږي چې انساني د تب حرکت بالاراده په دې پوښ دا نه کده افغانستاني بیا وایي کده پاکستاني بیا بنئ کده غزيوي دا سدا پکې نشته بس ذات د انسان ته د دې نسبت کیږي پویږي ان شاء الله ځکه خو ورته عوارضي ذاتي وي او دویم قسم د عوارض او عوارض غریبه دي کنه عوارض غریبه بیا په خپل کور کې څو قسم دي شابس درې قسم دي ښه عوارض غریبه په خپل کور کې څو قسم دي درې قسم دي ګوره یو چې عروض د دې عارض معروض ته په واسطه د اعم عارضی سره وي په واسطه د یعنی دا واسطه د معروض نه عام وي خو ذاتی نه وي بلکې عارضی وي د مفهوم او حقیقت نه شي خارج وي لکه عروض د متحرک بالاراده ابيسته په واسطه د حیوان سره موږ د شو هذا الابيض متحرك بالاراده دغه ابيض متحرك بالاراده د ارادي حرکت کوي ولی لانه حیوان ځکه چې دغه ابيض به حیواني مثلا غوای میخي ټیک ده کنه اوس راشه معروض ابيض ده واسطه حیوان ده دغه حیوان د دې معروض نه عام ده کنه ده من وجهين ولدا ابيض د حیوان تمن عموم خصوص من وجه نه عام ده مطلقا نه ګوره عام ده من وجهين عام ده تاسو نسبت مرقات وغيرها کې پیجندلی کنه ټیک او هغه د عارضی دی کنه دی ولی ځکه د حیوان د ابيض د پر عارضی دی کنه ځکه د ابيض په مفهوم کې حیوان شته نه د ابيض مفهوم شي دی ذات من له البياض په ذات من له البياض کې حیوان شته نو خو عارضی شو کنه پویږي له خیره دویم قسمه د عوارض غریبو چې عروض د عارض معروض ته په واسطه د اخص عارضی سره وي په واسطه د چا سره یعنی واسطه د معروض نه خاصه وي او عارضی وي لکه عروض د ضاحك حیوان ته په واسطه د انسان سره الکه موږ وای هاذا الحيوان ضاحك دا حیوان ضاحك دی ولی لانه انسان ټیک دی کنه اوس واسطه انسان د معروض حیوان ده دا واسطه د حیوان نه خاصه ده کنه او عارضی دی کنه دی د حیوان په مفهوم کې انسان شته ها نه کنه پوښور باندې او دریم قسمه د عوارض غریبو چې عروض د عارض معروض ته په واسطه د امر مباین سره یعنی د معروض او د واسطه ترمن نسبت د تباین وي د معروض او د واسطه ترمن نسبت د چاوي تباین وي لکه مونږ وای کنه الماء حار وبګرمي دي ولی لانه على النار ځکه دا په چا باندې نو اوسه په عروض د حرارت کې چاته دی اوبو ته واسطه شي ده اور ده کنه او د اور او د اوبو ترمن تباین دی کنه تباین دی نو د واسطه او د معروض ترمن مباینت راغی کرانه پرې باندې ورسې ان شاء الله دا درې قسمه د چاري شابسي دا د عوارض غریبه او دي ښه دې ته عوارض غریبه معنی غیر ذاتیه غریبه څه معنی د دې نسبت ذات د معروض ته نه کیږي د دې نسبت ذات د معروض ته ولې مونږ وایو کنه دا بیز متحرک بالاراده د لانه وي و دا متحرک بالاراده چې د دې نسبت ذات د بیز ته کیږي ذات د بیز خدا تسبیم دي کنه خو ذات ته نه کیږي بلکې اوس وګورئ ذات د بیز په دغه سپینو تسبوح کې شته کنه شته او حالانکه متحرک بالاراده ورته عارضیږي نه
دغه شانې ته اوبه حار کنه دا حرارت چې دا عارض دی اوبو ته نو ذات د اوبو خو هغه یخي اوبم دي کنه هغه کې حرارت شته دغه شان ته زاحق چې دا عارضی غریبه د حیوان ده نو خود دې نسبت ذات د حیوان ته نه کیږي کنه ذات د حیوان خو هغه غم دی کنه دا مغوام ده نو هغه ته عروض د زاحق کیږي نو عوارض غیر ذاتیه شو کنه شو په ایمان وای او هغه بیا داسې نه دی ګوره اوس عروض د متاجب ذات د انسان چې ذات د انساني هغه به متاجبي چې ذات د انساني هغه به متحرک به اراده چې ذات د انساني هغه ته بنسبت د ضحک کیږي دا نه چې کله به کیږي او کله به لکه په عوارض غریبو کې په ایمان او شرح صدر به شو ها اوس یو اشکال پیدا کیږي کنه په دې تعریف د موضوع باندې نو عوارض خو ګوره درې قسم شو اولا دوه قسم شو عوارض ذاتیه او عوارض او بیا هر یو په خپل کور کې څه معتبر په موضوع کې هم د عوارض ذاتیه دي ښه ځکه هغه قوي دي کنه دغه نسبت چاته کیږي ذات د معروض ته کیږي نو تعریف د موضوع څنګه وکمنګه شابسي ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيه ما يبحث فيه په دې تعریف باندې اشکال پیدا کیږي چې دا څه وایي ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيه دا عوارضه دا موصوف ده او ذاتیه صفت ده نو د موصوف او د صفت ترمن په اتحاد مصداقي وي کنه د موصوف او د صفت ترمن شي وي اتحاد مصداقي وي او دلته د عوارض او د ذاتیو ترمن تباین دی سره عارض څنګه ذاتی کېدلی شي ته وای عارض ذاتی نو د عارض او د ذاتی ترمن شي دی تباین دی کنه عارض د شي خارجي محمول علی الشی ته وای چې د مفهوم او حقیقت نه شي خارجي او ذاتی د شي داخل فی حقیقت الشی ته وای نو د عوارض او د ذاتیو ترمن تباین دی کنه دی نو چې د عوارض او ذاتیو ترمن تباین شو نو ته څنګه توصیف د عوارض په 50 سره کې په ذاتیه سره د موصوف او د صفت ترمن خو اتحادي مستقی وی کنه که تباینی اتحاد مستقی اشکال باندې پوښوي نو ته به جواب وکړي چې ګوره دلته د ذاتیه چې دي کنه دي کې دوه اصطلاح دي یو اصطلاح د منطق ده ذاتی په اصطلاح د منطقي ذاتی د شی هغه شی ته وایي چې هغه د شی په حقیقت کې داخلي لکه حیوان او ناطق دا د انسان شی ذاتیات دا د منطق اصطلاح ده او بل اصطلاح د حکمت ده ذاتی د شی ما تكون منسوبه الى ذات الشيء وثبتت الى الماهيه دي ته وایي دلته ذاتیه په اصطلاح نه چا کې مراد ده د حکمتو کې ذاتی چې په مصطلح د حکمت کې واخیستل شي نو به د عوارض سره تباین نه دي پوښ وربن پیمانه په پوښ نو تعریف په جندل شرح د موضوع په جندل شو غرض او غایه مو په جندل شو اوس راشه د علم منطق هغه تعریف کو تاسو معلوم دی خو آلة قانونیه تعصم مراعاتها الذهن عن الخطا في الفكر دا یو آله ده آله دا معنی چې دا علم اصلي نه دی علم آلی ده قانونیه یعنی قوانین دي علم منطق قوانین دي کنه تعصم مراعاتها چې مراعات د دې قوانینو ساتي څه شي ساتي الذهن ذهن ساتي د څنګه عن الخطا في الفكر د چانه خطا في الفكر نه فکر څه ته وایي ترتیب امور معلومه ليتعدى الى المجهول فکر څه ته وایي شابه ترتیب د امور معلومه او د لپاره چې دا ترتیب مؤدي شي چاته مجهول ته ما ته واړو چې انسان معلوم کو انسان مجهول له او حیوان او ناطق ما ته معلوم دي نو په دې حیوان او ناطق ترتیبو کنه حیوان مخکې کې ولی جنس ته ورپسې مناطق فصل نه کنه نو چې ترتیب مو که حیوان او ناطق هغه د معلوم مو که معلوم مو نه کور باندې مجهول چې هغه انسان ترتیب امور معلومه ليتعدى الى المجهول دا فکر پوښ ان شاء الله نو د علم منطق د قوانینو مراعات چې وشي کنه نو بیا بستا تبه بیا د خطا فی الفکر نه بچ کیږي څنګه به بچي یو مثال کړه ته وخیا چې د علم منطق د قانون په بنا باندې د خطا فی الفکر نه مونږه بچ شي ګوره یو فکر دا دی کنه چې لئن العالم متغیر وكل متغیر حادث دې نتیجه شي ور چې العالم حادث دا یو فکر دی لئن العالم متغیر دا یو امر معلومه دی وكل متغیر حادث دا بل امر معلومه ده دې کوم ترتیبو کې یو صغرا بل کبرا شو نو نتیجه ورکړه چې فالعالم حادث هغه د مجهول مور باندې معلوم دا یو فکر دی دویم فکر دا دی لأن العالم مستغن عن المؤثر
عالم چې دا مستغنی دی د مؤثر نه، مؤثر ته محتاج، علت ته محتاج نه ده. وكل ما هذا شانه فهو قديم. هغه شی چې دا سوي مستغنی وي د مؤثر نه، علت ته محتاج نه وي، هغه شی قدیمی. نو فالعالم قدیم. دا دویم فکر شو کنه، په دې سره قدم د عالم ثابت شو. او دا دواړه فکر خو حق کېدل نشي، ولې بیا اجتماع د نقیضین راځي. دواړه چې دا باطل کېدل نشي، ولې ځکه بیا ارتفاع د نقیضین راځي. نو خامخا یو به حق بل بچي وي باطل وي. اوس مونږ دا په څنګه به معلومو چې دغه فکر باطل نه، دا په کوم فکر باندې چې قدم د عالم ثابتېږي؟ په علم منطق سره مونږ معلومو. ولې؟ ځکه د علم منطق قاعده او قانون ده. مونږ دا ویلي دي چې مقدمات د دلیل یا به بدیهی وي یا به مبرهن بالبرهان. مقدمات د دلیل به یا بدیهی وي او یا به دلیل ور باندې قایمي. او دلته دغه فکر کې ته وایي چې عالم مستغنی دی د مؤثر نه، دا مقدمه نه بدیهی ده، انور باندې دلیل شي. نو ځکه دا فکر باطل دی. نو هغه د علم منطق د قانون د وجې نه د خطا فی الفکر نه بچ شي کنه، بچ شي کنه. ورسېږي ان شاء الله. نو دا یو مثال شو، آلة قانونیه تعصم مراعاتها الذهن عن الخطا في الفكر. او موضوع د علم منطق هغه معقولات دي. معقولات د معقول جمع ده. معقولات د چا جمع ده؟ د معقول جمع ده. معقول وای ما حصل فی العقل ته. معقول څه ته وای؟ ما حصل فی العقل ته وای. هغه شی چې هغه په عقل کې حاصلېږي. تا تصور کو د حیوان ناطق، نو حیوان ناطق معقول شو کنه. ما حصل فی العقل شو کنه، ما حصل فی العقل شو شو باندې. نو د سلم رای هم دغه ده چې موضوع د علم منطق معقولات دي. دا چې ما مطلق معقولات دي او که معقولات ثانویه دي، دا بیا اختلافي مسله ده. نو ما چې درته ویل چې موضوع د علم منطق مطلق معقولات دي، د سلم رای هم ده. د سلم رای معقولات پیژندل شو. معقولات د معقول جمع ده. معقول څه ته وایي؟ ما حصل فی العقل ته. ما تصور وکړه د حیوان، نو دا حیوان چې دی کنه دا ما حصل فی العقل شو. ما تصور وکړه د چا؟ د زید. نو دغه مفهوم د زید دا څه شی شو؟ ما حصل فی العقل شو کنه. یعنی په ذهن کې موجود شو. په ذهن کې شی شو. حصول فی العقل څه ته وایي؟ دا زده کوي. حصول فی العقل څه ته وایي؟ حصول فی العقل یا وجود ذهنی دا یو شی دی. حصول فی العقل یا وجود ذهنی، الحمدلله مو د کېږي روح الله. حصول فی العقل یا وجود ذهنی دا دواړه شی دی، دا یو شی دی. څه مطلب د دې؟ یو سورج مخکې مې یو مولا سره ناسو، هغه ملګری مې خپه کېدو نه، بس خبرې کولې چې غټي غټي اصطلاحي کارولې، خو ولا ما سره ځان غټ بولی در باندې. وجود ذهنی، وجود ذهنی. نو ما مرتضان خان پړ کړ، مله مولوی دا وجود ذهنی څه ته وایي؟ په دې خو ولا کې ما سر خلاصي دا شل کاله مالي وایو، خو سر مې په نه خلاصي دا وجود ذهنی څه ته وایي؟ وجود ذهنی، وجود ذهنی مال دا دولس شل کاله مونږ وایو، خو سر مې ولا کوي دې مونږ په سر خلاصي کې خو وجود ذهنی وایي چې وجود دوه قسمه دی، وجود خارجي دی بل وجود ذهنی دی. حصول فی العقل وجود ذهنی دا وجود علمی ته وایي. څه ته وایي؟ تا د یو شي تصور وکړ، ستا په هغه باندې علم راغی، بد دغه علم دا وجود ذهنی دی. دا علم علی شی دا وجود ذهنی دی. چا دی؟ ما تصور وکړه چې ملک څه ته وایي؟ جسم نورانی یتشکل باشکال مختلفه لا یذکر ولا یؤنث. دا یو نورانی جسم دی چې مختلف شکلونه غوړه کوي، نه مذکر ده نه مؤنث ده. علم راغی کرا نه غي، بد دغه وجود ذهنی شو. دا چی شو؟ نو وجود ذهنی هغه وجود علمی، علم په شی باندې دې ته وجود ذهنی وایي. سر خلاصي کې دې ته حصول عقلی وایي. په ایمان یې په پوښوي او غرض او غایه چې نه د علم منطق خو ښکارا ده صيانه الذهن عن الخطا في الفكر. بچیدل د ذهن د خطا فی فکر نه، لکه ما درته یو مثال کې پیش بس دی کنه. زمانه به ان شاء الله بیا سبق وایي. بسم الله سبحانك اللهم. صحیح دی. السلام علیکم.
راځو